د متی دویم باب. د هیرودیس باچا په ورځو کې د یهودیه په بیت لحم کې عیسی پیدا شو. د هغه د پیدایښت نه پس بیت المقدس ته د نمرخاته د لوري نه د ستوري علم لرونکي راغلل او ویل یې چې هغه د یهودیانو باچا کیدونکی ماشوم چې پیدا شوی دی چرته دی، ځکه چې موږ د نمرخاته نه د هغه ستوري په راختو لیدلی دی او هغه ته سجده کولو ته راغلي یو. هیرودیس باچا په دې اورېدو پریشان شو او د بیت المقدس ټول ولس هم هغه د یهودیانو ټول مشران، کاهنان او د شرع عالمان راوبلل او هغوی ته دا سوال وړاندې کړ چې مسیح به چرته پیدا کیږي. هغوی وویل چې د یهودیه په بیت لحم کې، او هغوی د هغه پیشنګویۍ حواله ورکه چې پکې د نبی په معرفت لیکل شوي دي چې ای د یهودیه د ځمکې بیت لحم خاریې، ته د یهودیه په لویو ښارونو کې هیڅکله هم ورکوټی نه یې، ځکه چې ستا نه به هغه سردار روزي چې زما د خلکو اسرائیلو شپون به وي. هیرودیس بیا د ستورو علم لرونکي په پرده کې راوبلل او د ستوري د راختو وخت یې ترنه یقیني کړ. هغه بیا دوی بیت لحم ته واستول او ورته وویل چې لاړ شئ او د هغه ماشوم په هکله پوره تحقیق وکئ او چې بیا یې مومئ نو ما خبر کئ چې زه هم ورشم او سجده ورته وکم. د بادشاه په حکم هغوی روان شول او هغه ستوری چې دوی په راختو لیدلی و د دوی په وړاندې روان و او آخر په هغه ځای ودرېده چېرته چې ماشوم پروت و. هغوی د ستوري په لیدو ډېر زیات خوشحاله شول. کور ته په ننوتو یې ماشوم د خپلې مور مریم په غېږ کې ولیده او ورته په سجده پرېوتل. پس له هغې یې خپلې همیانۍ وسپړلې او هغه ته یې نذرانې پیش کړې چې پکې سره زر، لوبان او مور وو. هغوی ته چې په خوب کې دا حکم وشو چې هیرودیس باچا له بیرته مه ځئ، نو هغوی په بله لار کور ته واپس شول. کله چې هغوی رخصت شول نو یوسف ته د خدای یو فرښته په خوب کې حاضره شوه او ورته وویل چې پاسه، ماشوم او مور یې د ځان سره کا او مصر ته هجرت وکړه او تر هغې هلته ایسار شه چې زه درته ووایم، ځکه چې هیرودیس د دې ماشوم په تلاش کې دی چې ختم یې کړي. او یوسف د خوبه بیدار شو او شپه په شپه یې ماشوم او د هغه مور مصر ته بوتلل او هلته د هیرودیس تر مرګه پورې وو. دا د خدای هغه وینا پوره کول وو چې هغه د نبی په معرفت ویلي وو چې ما خپل زوی د مصر نه راوبللو. هر کله چې هیرودیس د مسافرانو په دوکه پوه شو نو زیات په قهر شو او حکم یې وکړو چې د بیت لحم او خواوشا هغه ټول ماشومان چې 2 کاله یا کم عمر لري هغه ووژنئ. دا حساب یې د مسافرانو د وینا په اندازه لګولی و. دغه رنګ هغه خبره چې د یرمیا نبي په وسیله شوې وه پوره شوه چې په راما کې یو غږ واورېدی شو چې راحل په خپل زوزات جړه انګولا کوله او هېڅ تسلي یې قبوله نه کا، ځکه چې هغوی نشته. کله چې هیرودیس مړ شو نو ګورئ د خدای فرښته په مصر کې یوسف ته په خوب کې حاضره شوه او ورته وویل چې پاسه، ماشوم او مور یې د ځان سره کا او د دوی سره د اسرائیل ځمکې ته لاړ شه، ځکه چې د چا نه چې د دې ماشوم سر ته خطره وه هغوی مړه دي. نو هغه پاسېده، ماشوم او مور یې د ځان سره روان کړل او د اسرائیل ځمکې ته راغلل. خو چې دا یې واورېدل چې د خپل پلار هیرودیس په ځای ارخلاوس د یهودیه باچا دی، نو هلته د تلو نه یریده او چې په خوب کې ورته دا خبر وشو نو هغه د ګلیل علاقې ته بیرته لاړو. هلته هغه په ناصرت نومي ښار کې دیره شو. دا د نبیانو په وسیله د ویل شوي هغه خبرې ترسره کول وو چې هغه ته به ناصري ویل شي.